الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما مؤمن ورونو، الله عز وجل دی سورة نساء دی 105 او شپږم آیت مبارک په نزول سره موږ مؤمنانو ته د اسلامي حکومت چوکاټ او د اسلامي حکومت خصوصیات بیانوي. الله عز وجل فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بشک موږ نازل کړی ده تا ته ای حبیبه د ما او د تا په ذریعه سره خپل ټولو بندگانو ته د مخ د مځکې بندگانو ته کتاب و قرآن عظیم شان په حق سره چې د دې په نزول کې او د دې قرآن په فیصلو کې هیڅ شک و شبهه نسته. لتحکم بین الناس بما اراک الله. د دې لپاره الله دا کتاب درلیږلی چې فیصله وکړې ته ای حبیبه د ما، ای هر بنده او مؤمنه مسلمان بنده د ما، بما اراک الله، د انسانانو په منځ کې په هغه څه سره چې درښوولي دي تا ته الله. دا خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ده، خو مقصد کې ټول مؤمنان دي. ولا تکن للخائنین خصیما. او مه جوړېږه خائنانو ته مدافع او کومکی. د خائنانو دفع کوونکی مه جوړېږه، د خائنانو طرفدار مه جوړېږه. او په روان آیت مبارک کې الله پاک فرمایي: واستغفر الله. او د ما حبیبه، د ما هر مؤمن بنده بخښنه غواړه له الله. ان الله کان غفورا رحیما. بشک الله جل جلاله غفور او رحیم ذات ده. نو که ته فیصلې کوې په مابین د انسانانو کې، په بشري تقاضا باندې کیدای سي چې په هغه کې ته څه چې الله غواړي په هغه کې قصور درڅخه سوی. نو چې کله دا حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک و تعالی فرمایي چې ته بخشش و معافي و مغفرت غواړه په خپلو فیصلو کې، نو پس له 1400 کلو بعد موږ مسلمانانو ته به څرنګه د دې حکم نه وي چې موږ د الله تبارک و تعالی د دین په فیصلو کې، د شریعت په فیصلو کې، د اسلامي نظام په فیصلو کې موږ د الله تبارک و تعالی څخه بخشش او معافي و مغفرت نه غواړو، او یا په خپل ځان باندې داسې ډاډه یو چې ګویا له موږ څخه هیڅ نقصان نه ده سرزد سوی. نو د دې آیات په رڼا کې الله جل جلاله د اسلامي نظام خصوصیت او د اسلامي نظام چوکاټ داسې موږ ته معرفي کوي چې تاسې د حق و د عدالت په فیصلو کې د خلقو او د ما د بندگانو شپږو اموراتو ته زیات متوجه اوسیږئ. لومړی حفاظت نفس دی بندگانو دی ماته.
چې د ما د بندګانو د وینې، د ما د بندګانو د روح او د ما د بندګانو د سر د ساتنې ذمهواري لرئ تاسې. د هغو حفاظت د تاسې په ذمه باندې ده. ځکه الله تبارک و تعالی د انسان د بقا دپاره، د انسان د سرو، د روحو، د وینو د حفاظت دپاره سختترین او شدیدترین حکم را لېږلی ده په خپل کتاب کې، او راته فرمایي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. تاسې انسانانو ته په قصاص اخیستلو کې چې یو انسان راپورته سو، بل انسان یې په ناحقه باندې وواژه، د هغه په قصاص اخیستلو کې تاسې ته ژوند ده، د تاسې د متباقي مجتمع او ټولنې حیات او زندگی تأمینیږي او تضمین کیږي. ای خاوندانو د عقله، او ښایي چې تاسې له دې عظیم جنایت څخه دستبرداره اوسئ او د انسانانو سر، روح او وینه د تاسې له طرفه په خطر کې نه وي. او دوهم، الله عز وجل په خپلو بندگانو کې د اسلامي حکومت د مسؤلینو، د زمامدارانو ذمهواري مقرر کړې ده، حفاظت د امنو او حفاظت د مال د هغو، چې امنو او مال د هغو به په حفاظت کې. الله عز وجل د هغو کسانو دپاره چې د نورو بندگانو د الله امن تیر متضرر یي، سر یې تیر متضرر یي، مال یې تیر متضرر یي، هغو ته یې داسې لقبونه ورکړي، داسې نومونه یې ورکړي دي چې له هغه نومونو څخه یې انسان نفرت کوي. هغو ته یې قطاع الطریق ویلي دي، هغو ته یې له الله سره او د الله له رسول سره محاربین او جنګېدونکي ویلي، هغو ته یې ساعین او کوښښ کوونکي او خورونکي د فساد په ځمکه کې ویلي دي. نو که څوک داسې دسته جمعي امن خرابوي، په دو باندې الله عز وجل حد محاربې تطبیقوي. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. الآیه. بېشکه همدا خبره ده، څوک چې جنګیږي له الله سره او د الله له رسوله سره، په جګړه کې وي له الله او د الله له رسوله سره، او فساد کوي په ځمکه کې، کوښښ کوي د خورولو د فساد په ځمکه کې، د خلقو امن یې خراب کړی ده، په سر باندې په امن نه دي، په مال باندې په امن نه دي، په خپلو قافلو، په خپلو دکانو، په خپلو تجاراتو باندې په امن نه دي، نو الله عز وجل د هغو په باره کې شدیده سزا را لېږلې ده. او هغه سزا یې دا ده چې الله تبارک و تعالی فرمایي چې تاسې وزنئ دوی او سولی کوئ او په دار کوئ دوی، لاس و پښې یې رد و بدل پرې کوئ او له مخکې مځکې څخه یې اخلئ، زیلونه ترې ډک کړئ له دې بدماشانو او له دې امن خرابوونکو څخه. نو الله عز وجل د امن د حفاظت ضمانت متولینو د اسلامي حکومت ته په غاړه باندې وراچولی ده. او دریم حفاظت د عفت او د نسب، دا د اسلامي حکومت د متولینو د
عفت او د نسب حفاظت د هغو ذمواري ده چې دا به د امت او د بندګانو د الله ساتي. او که چا هم نسب ته خطره پیش کړه، عفت ته یې خطره پیش کړه، چې هغو ته زانیان ویل کیږي، نو الله عز وجل شدیده سزا د هغو په باره کې را نقل کړې ده، را نازله کړې ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې راته فرمایي چې که څوک دا فاحش او دا ناروا عمل سرته رسوي چې د زنا عمل ده او اختلاط د نسبونو ده، ورکول د نسبونو دي، ورکول د عفت دي، د انسانانو عفت پایمالول دي، نو دوی که چېرته ودګني نه وو، دا زانیه و زاني سل دورې په سلو دورو باندې یې وهي، او که ودګني وو نو په کاڼو باندې یې ولي او رجم یې کوي په هغه شرعي ثبوت سره چې کوم الله تبارک وتعالی د هغو د سزا د ثبوت لپاره په خپل ډېر دقت سره مقرر کړی ده. نو دا درېیمه ذمواري ده چې حفاظت د عفت او حفاظت د نسب ده د اسلامي حکومت د زمامدارانو. او څلورم حفاظت د مال، د مسؤون مال، د ګټلي مال، د خزانه سوي مال د مسلمان، چې د هغه په باره کې الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې که چا د چا مال ته خطره ورسوله، د چا مال یې سرقه کو، د چا مال یې غلا کو، د هغه ښی لاس پې باندې پرې کوئ. که یې دویم ځل وکړه، زموږ کتابونه او شریعت لیکي چپه پښه یې پسې پرې کوئ، نو چې لاس یې کې پرېسي او پښه یې کې پرېسي، بیا به دې انسان کې خامخا څه شعور پیدا کیږي، او بیا به دی له دې جرمه څخه چې د مسلمان مال ضایع کول دي، له دې څخه به ځان ساتي. او پنځم الله جل جلاله د اسلامي حکومت زمامدارانو ته د حفاظت د عرض او د عزت ذمواري ور په غاړه کړي، چې د الله د بندګانو، د رسول الله د امتیانو عرض او عزت پایمال نسی. څوک په چا باندې تهمت نه لګوي، هر کس کس په هر مجلس کې نه راپورته کیږي او یو چا ته نه وایي چې ته زاني یې، ته لوطي یې، تا پلان بد عمل کړی، تا پلان بد عمل کړی. د هغه دپاره د الله په کتاب کې د حد قذف حکم راغلی ده، چې هغه انسان که چېرته د هغه نسبت دپاره 4 شاهدان موجود نه کي، 4 شاهدان چې یو چاته نسبت د زنا کړی ده او 4 شاهدان د هغه دپاره قائم نه کي، نو شریعت د هغه په باره کې دا حکم کوي چې هغه به اتیا دورې وهي، او د دغه انسان که د زمانې لوی غوث او قطب ابدال تیر جوړ سي، بیا به هم د شهادت تر اخرې سلګۍ د مرګه پورې په دنیا کې په مابین د مدعي مدعی علیه کې قبوله نه وي. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، شاهدي به قبوله نه وي. ولې چې دا کس که څه هم توبهګار سي، که څه هم له دې د تهمت له ګناه څخه دی ډېر پښیمانه سو، لیکن دا هم د ده د حد حصه ده. لکه هغه 80 دورې چې په ده باندې جاري کیږي، تر مرګه پورې به د دې انسان شهادت نه قبلوي قاضي د مسلمانانو. دا د عفت او د عزت او د حیثیت او د ابرو د مسلمان د حفاظت اهتمام ده. او دا په ولاتو د اسلامي حکومت، په زمامدارانو د اسلامي حکومت باندې فرض ده چې د دې حفاظت وکړي، دا وساتي، کوشش وکړي چې په ملت کې او په امت کې او په رعایت کې دغه د تورو د تهمت دا لعنت ختم سي. او شپږم د اسلامي نظام د ممثلینو ذمواري د الله پاک په باندې ایښې ده
چې دوی به د حیثیت او د کرامت او د عقل انساني حفاظت کوي. د انسان کرامت او د انسان عقل به ساتي. داسې شیان چې هغه د انسان عقل پایمالوي، هغه د انسان کرامت پایمالوي، د انسان کرامت ته صدمه رسوي، عقل ته یې صدمه رسوي، که هغه شراب وي، که هغه نور مسکرات وي او که هغه نور مواد مخدره وي، نو د هغو مخه به نیسي، له هغو څخه به د خپل رعیت حفاظت کوي او په شریعت کې د هغه دپاره سختترینه سزا راغلې ده چې کله هغه شیان ثابتېږي او په هغه شرعي اصولو، په هغه شرعي احتیاط باندې ثابت سي، نو د شرابي دپاره به 80 دورې مقرروي، 80 دورې به یې وهي، تر څو چې بیا داسې عمل او داسې خسیس عمل بل څوک ونه کړي چې هغه انساني کرامت او انساني عقل یې پایماله کېږي او تر سوال لاندې راځي. دا د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام د متولیینو ذمهواریانې دي. دلته یوه غلط فهمي دا ده چې ځینې سطحي او ساده لوحه انسانان دغو عقوباتو مقدرو ته، دغو قصاصو حدودو ته د اسلامي نظام مقاصد وایي، د اسلامي نظام شعار یې بولي، د اسلامي نظام اهداف یې بولي، چې داسې قطعا نه ده. دا د موږ په شریعت کې دغه د مجبوریت احکامات دي. اصلا به د دې دپاره پیشګیرانه تدابیر کېږي د سد ذرائعو، د دغو فواحشو، د دې بدو کارونو د هغه ذریعو د بندولو دپاره شریعت کې د هغه دپاره مخته ډېر اقدامات په نظر کې نیولي دي چې هغه د اسلامي نظام د مسؤلینو ذمهواري جوړیږي چې هغه اقدامات تر مخ مد نظر ونیسي، تر څو دا انسانان په همدغه مهلکاتو کې او په دغه هلاکتونو کې واقع نشي. او که خامخا بیا دا انسانان داسې سرطاني انسانان سو چې دوی د دې سختو سزاګانو د لیدلو باوجود، د علم لرلو باوجود چې دوی علم لري چې په شریعت کې د دې جنایاتو دپاره داسې سختې سزاګانې موجودې دي او بیا یې سترګې پټې شي او په هغه ته اقدام کوي، هغه ترسره کوي، نو بیا به په شریعت کې په هغو باندې رأفت و ترحم هم نه کېږي او د دوی دا سزاګانې به پټې هم نه پې اجرا کېږي. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې شاهد و حاضر دې اوسي یوه طایفه او یوه غټه حصه د خلقو په عذاب او په سزا د دغو خلقو باندې، تر څو هغه نورو ته عبرت سي. او په شریعت کې دا مقاصد نه دي، دغه حدود او قصاص، زواجر، عقوبات دا د مجبوریت احکام دي. هغه اخرني اپشنونه هم دغه دي. دا د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام مقاصد نه دي. دا د موږ کتابونو، د موږ فقه، د موږ شریعت لیکي چې دا حسن قبیح لذاته دي، حسن للغیر دي چې هغه زجر و انزجار او د معاصیو بندښت پې باندې راځي، د هغه فجایعو بندښت پې باندې راځي، د دې په وجه باندې په شریعت کې مشروع سوي دي. نو ځکه هغه احتیاطونه هم په هغو کې په دومره انتهایی درجه باندې احتیاط ته د هغو په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مختلفو روایاتو مفهوم و مضمون ده چې حدود به په شبهاتو سره، په شکوکو سره ردوي او په دې موضوع باندې چې دا حدود و زواجر، عقوباتو دا په شبهاتو باندې ردیږي. په دې کې بیا د نړۍ هر غافل په اذان وي خو زبلال خوب ولې
زبلال خوب ولې جهان وی خو